د باقر محقق پر وژل کېدو د ولسمشر غني خواشیني د ګڼو افغانانو غبرګون راپارولی دی. افغانان وایي چې محقق یو له هغه څیرو څخه ده چې د افغانستان په بربادۍ او تباهۍ کې پوره ونډه لري. دغسې څیرې په ځای د دې چې څارنوالۍ ته لاړې شي پوښتنه ترې وشي خو ولسمشر غم شریکي ورسره کوي. ملګرو راځئ چې ولسمشر محمد اشرف غني څه وایي او د محقق زوی قضیه چیرته ورسېدله. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق په وژل کېدو خواشیني ښودلې ده. ارګ په یوه خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي چې په ډېرې خواشیني څخه خبر شوم چې محمد باقر محقق یو له سیاسي څیرو څخه وژل شوی دی. زه د هغې له کورنۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولم. د افغانستان خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. د محقق سکرتر رسنیو ته ویلي وه چې محمد باقر محقق د خپل یو بل رول لخوا چې رواني ستونزه یې لرله وژل شوی دی. سرچینې ویلي باقر محقق تېره شپه د خپل ورور حسین محقق لخوا د خوب په حالت کې په سر ویشتل شوی دی. برید کوونکي چې رواني حالت یې ښه نه دی یاد شوی په ډزو یې 7 ساتونکي هم ټپیان کړي دي. له دې پیښې وروسته برید کوونکی حسین محقق هم په مقابلو ډزو کې په پښه ویشتل شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي د کابل ښار په کارتیسي سیمه کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د 2 زامنو حسین محقق او باقر محقق ترمنځ خپل منځي نښته شوې چې پر مهال یې باقر محقق وژل شوی او 15 تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. یاد وزارت ویلي چې خپل حسین محقق هم ټپي دی او دا مهال ټپیان ټول د عملي امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې سیمې ته پولیس عاجله رسیدنه کړې او قضیه د تعقیب لاندې ده. ولسمشر غني داسې مهال د محقق له کورنۍ سره د غم شریکي مراتب وړاندې کوي چې نوموړی اوس مهال په ابوظبي کې د نړیوال ښاري مجمع کې د ګډون لپاره عربي متحده اماراتو ته تللی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.